قدرمنو په پښتنو کې یو متل دی وایي ته بیخي افلاطون یې دا داسې ویل کېږي افلاطون د هوښیارۍ په معنا اخلي د ډېر زیرک په معنا یې اخلي دغه متل په پښتو کې هم سته بیخي افلاطون یې افلاطون نن در پیژنمه دا د یونان د زړې فلسفې بانی دی ډېر عالم سړی ډېر پوه سړی 400 کاله کېږي تر اوسه پورې د ده نوم چې دی هم په ادب کې ژوندی دی هم په کتابونو کې هم په تاریخ کې هم په نصاب کې ښوول کېږي افلاطون څه کړي دي څنګه ژوند یې تېر کړی دی په دې اړه باندې به زه څه خال خبرې له تاسو سره شریکې کړم زما موخه هم دا ده چې زموږ خلک خبر سي داسې خلک وپېژني چې هغه د نړۍ پر کتابونو یا په د نړۍ په تاریخونو کې خپل نوم چې دی د هر کله په شان ژوندی لري نو پښتانه هم باید په دې خبر سي د یونان زاړه یونان یو ښار و ایتنز یې ورته ویلي په دې کې دا سړی پر 9 تاریخ د می تر عیسی علیه السلام 428 کاله مخکې زو کړی و یعنی اوس 2023 ختمېږي یا 24 شروع کېږي نو 2023 دغه ور واچوه 428 هغه ور واچوه نو دا د 1500 کاله ته رسېږي دا سړی زو کړی و دا په خپله چې د ده کوم نوم یادېږي په انګریزي کې خو پلیټو یا پلیټون نومي توري یادېږي تو یونان چې خپل تلفظ دی هغه ښایي موږ ونه کړو هغه رنګه خو دوی لیکلي دي چې ارسټوکلیز یا ارسټاکلیس د اصل نوم وي پلار یې ارسټون نومېدی مور یې پریکټون یا پیریکټون نومېده پرکشیټون هم راغلی ده دا سړی چې دی د شاهي خاندان له یو ډېر مړې کورنۍ څخه و یعنې پلار و نیکه په زمانه کې داسې بادشاهي هم تېره سوې ده په خپله ډېر موړ و ډېرې لوړې زده کړې په خپل دور کې کړې وې په هغه زمانه کې دا هلته په ایتنز کې ویل کېږي چې دی د نامتو شخصیت سقراط شاګرد و سقراط باندې به هم زه تاسو خبروم چې سقراط څوک و او څه یې کړي و هغه سړی چې د زارو په پیاله باندې مشهوره دی دا د ده شاګرد و د افلاطون او د ده بیا مشهوره شاګرد ارسطو پر دې ټولو به غږېږو که خدای کول کله چې د ده شهریت موږ وڅېړو نو د زاړه ایتنز په ښار کې دی استوګن وي ایتنز ورته وایي دا د یونان د زاړه یونان دی د فلسفې مابعد الطبیعات ریاضي علمیاتو باندې اخلاقیاتو باندې سیاست باندې ډېر لوی نوم لري ویل کېږي چې دی اول ګر سر شاعر و شاعري یې کوله بیا یې له شاعري څخه دا د جذباتو له دنیا څخه بد کېدل بیا دا د فلسفې خواته راواوښتی ډېر ځایونه د لیکلي دي چې زه د شاعري دنیا چې د هغه پر جذباتو باندې ولاړه ګڼم او دا د ریاست په جوړولو کې یا په ریاستي کارونو کې دومره لوی لاس نه لري ځکه نو د چې کله د ریاست په اړه کتاب لیکلی په هغه کې د شاعر ذکر ډېر کم کړی دی د په فلسفه او په عملي کارونو باندې زور ورکړی دی دغه سړی چې په عمل کې په فلسفه کې په ادب کې په علمیاتو کې په قانون کې په سیاست کې په خاندانی جوړښت کې په روزنه کې په مینه کې په زړه فلسفه کې ډېر لوی نوم لري او د ډېرو زړې فلسفي باني ورته ویل کېږي کمې خبرې کمې فلسفي افکار چې دي یا فکرونه چې له ده څخه راپاته دي دا دومره ژور دي چې سړی ورته حیرانېږي د فلسفې په لیکلو کې چې د کمې مکالمې دي دغه ډېر شهرت لري مکالمې لیکلي دي او په مکالمو کې د ده هغه کم طرز دی یا روش دی هغه ډېر خوښ کړل سوی دی ځینې خطونه یې دي د ده په نامه باندې یادېږي ډېر خلک یې د ده ګڼي ځینې خلک وایي چې دا د ده نه دي یوتفرو دی فیډو دی معذرت او قوانین ماینوس دا مکالمه د ده چې کوم استاد سقراط له هغه څخه متاثره وي دغه رنګه څو کسان نور در یادومه چې پر ده باندې د هغو څه اثرات ول د فلسفې یا رامانیاس نومي سړي هیراکلیتس نومي سړي د فیثاغورس نومي سړي د سقراط نومي سړي د نظریاتو پر ده باندې ډېر ژور اثر و ځکه له شاعري څخه دی د فلسفې دنیا ته راغلی و او په دې دنیا کې د ده نوم چې دی د مغربي ساینس هلته بنیاد ایښوونکی ګڼل کېږي یعنی د فلسفې او مغربي ساینس کوم بنیاد دی هغه
افلاطون ایښی و. ډېر خلک په دې خبرو باندې اتفاق کوي او کومې مکالمې او خطونه چې راپاته دي یا د کوم تحریرونه چې موږ ته راپاته دي په دې باندې بیا ځینې څېړونکي اتفاق نه کوي دا مشکوکه دي دا د ده نه دي. هغه یو اووم خط چې دی هغه له دې څخه مبرا دی وایي کېدای شي دا د ده وي دا نور خطونه هسې فرضي ورسره تړل سوي دي او دا ځینې مکالمې چې دي دا هم د ده په نامه پورې هسې تړل سوي دي مشکوکې ګڼي ګر سره جعلي ګڼي وایي دا د ده نه دي. نو خلک دا چمونه کوي ځکه چې سقراط ډېر ځایونه د سقراط او د افلاطون د خطونو یا د لیکونو فرق نه کیږي. وجه دا وه چې سقراط په خپله شی لیکلی نو څوک یې سره جلا کوی هم نشي داسې سره یو رنګه دي. که چیرې تاسو زما لیکچر اورېدلی فلسفه څه ته وایي نو پر دې باندې زه غږېدلی یم چې د افلاطون او د سقراط په دې اړه څومره لوی لاس و په دنیا کې چې دوی کوم کارونه کړي. په خپله افلاطون چې و دا په کورني ژوند کې دوه ورونه یوه خور درلودل. کله چې د ده عمر 3 یا 15 کاله پلار یې له ډېرې ناجوړۍ څخه مري دی یتیم پاتېږي مور یې کونډه کېږي بیا مور چې دا بل واده کوي نو د بل واده له جوره څخه د ده ژوند چې دی د هغه بل هغه پلندر چې ورته وایي د هغه په لاس کې و. نو داسې د زده کړې سلسله چې دا له دغه محرومیانو څخه پهلوي یا را روانوي. کله چې هم دا رنګه لوی لوی خلک موږ څېړو نو هغه په کوچنیوالي یتیمان سوي زار کله و تاسو ته وایم دغه د پلار مینه یا د مور مینه چې څوک نه لري هغه و ډېرو محرومۍ ته مخامخ وي هغه بیا ډېر کله ډېر لوی سړی سي هغه ډېرې زده کړې وکړي. نو د افلاطون ژوند هم داسې و. کله چې د ده استاد سقراط ته زار ورکړل سو یعنی زارو پیاله چې وڅښله نو دی په دا ښار کې ډېر غمجن و په دا ایتنز کې به ګرځېدی ډېر به خوابدی و. نو بیا دی دا وطن پرېږدي له شینزړیه څخه نو کومو ښارونه چې تللی دی په هغو کې د ده د سفرونو په احوال کې لیکل سوي چې دی مګارا ته ولاړی 100 کاله په سایرین کې ګرځېدی 100 کاله په سیسلي کې ګرځېدی دغه رنګه د مصر په ښار کې هم ډېر ژوند تېر کړی و. چې کله د عمر بیرته 40 کاله ته رسېږي نو په دا کې به د 100 کاله سفر کړی چې د 40 کلن سو دی بیرته بیا خپل ښار ایتنز ته راځي او د هلته اړوي. دلته د یو اکیډمۍ جوړوي یو باغ وي په دې کې د زده کړې اداره جوړوي د مغربي دنیا اول یونیورسټۍ یا اول پوهنتون و دغه یونیورسټۍ ته وایي. دا باغ چې و دا د اکیډمیس نومي سړي و یاد یې له راست دی اکیډمیس دا د ایتنز اکیډمۍ چې ورته وایي اکیډمیس خاوندو د دې باغ دا اداره پکې جوړه سوه نو د دغه سړي له نامه څخه د اکیډمۍ توری راووتی. دغه اوله اداره وه نن سبا چې هر څوک د زده کړې اداره جوړوي اکیډمۍ ورته وایي. نو د دې بانی افلاطون او د دې سړي له نامه څخه دا شهرت چې دی دا درسګاه چې وه یا دغه پوهنتون چې و دا اخستی و. په هغه وخت کې بیا نو خود د یو سکول رنګ نور به نه و. ویل کېږي چې دغه اکیډمۍ یا دغه اداره چې وه 900 کاله چلېدلې وله. دا 900 کاله د تعلیم و تربیت په سلسله کې کار روان ساتلی و. په 1590 عیسوي کې دا ختم سوی وه یعنی 1500 کال هغه دي 400 د ده دي. نو د افلاطون دغه 900 کاله خدمات چې دي په دې کې پر فلسفه باندې پر ریاضي باندې بحث کېدی دا تحقیق کېدی څېړنې کېدی. نو ډېرو خلکو په دې کې پلټنې کړي وې او زده کړې کړي وې. د چې کله پر سیاست باندې د ریاست په نامه کتاب لیکلی و ریپبلیک احمد په سر کې درته چې په دې کې د شاعر ذکر نه و ځکه چې دی خپله شاعر و نو د جذباتو له دنیا څخه وتلی او په یو ریاست باندې غږېدلی نو دا ایستلی و. دغه رنګه سټیټسمن مدبر د لاز قوانین چې دي دا کتابونه د دغه ډېر مشهوره سوي اووه کتابه یې نور دي خو هغه ځینې کتابونه چې دي هغه د مکالمو په رنګ کې دي هغه لږ مشکوکه ګڼل کېږي. نو هغه زه دلته څه کوم چې در سره شریکوم یې د ده د شهرت وجه 2-3 شیان دي. هغه دا دي چې دی د یونان د روایتي طرز ژوند معاشرت خلاف و یعنی کوم خلک چې څرنګه ژوند کاوه دی له هغه څخه جلا و. نو د ده د شهرت یو وجه دا ده. یو دی د روح په اړه باندې بحث کړی دی وایي چې روح چې دی دا نه مړه کېږي
او دا په انسان کې که چیرې انسان مړ سي هم دا روح له دغه ځایه څخه بلې دنیا له ځي او هغه رنګه ژوندی پاتې دغه 2-3 شیان چې وو دا د ډېر په فلسفیانه انداز باندې څېړلي وو. نو دا د ده د شهرت او د نه ختمېدو ذریعه هم ده. په دا باندې بیا ډېرې نظریې راغلي وي. د دغه یونان د روایتي نظام مباشرت چې د کم مخالفت کړی وو نو د کمیونیزم لارې ورته استعمالیت یا دغه لار چې وه دا د رامخته کړې وه. چا یې نه متبادل راوړی وو نه یې نظریې سره اختلاف کړی وو. وروسته بیا د ده شاګرد ارسطو څه اختلاف ورسره کړی وو خو بیا د هغه متبادل د نه و راوړی. د افلاطون په سبکونو کې 3 شیان چې دي دا په ژوند کې ډېر لوی کار کوي او انسان و عمل ته اړ کوي لکه شعور دی، تمنا ده او خوراک دی. په دې باندې به د خپل فکر چې وي هغه به سره راټولولی او په مابعدو طبیعت به غږېدی. ده به ویل چې په انسان کې هر شی مري لیکن ایډیا یعنی نظریه نه مري. د دې مړه کېدی چې د دا نه کېږي. یو څوک چې یو نظریه یو ایډیا مخته راوړي هغه کدی نه وي کوي هغه ایډیا یې پرته وي. نو د ده د شهرت دغه ځینې شیان چې دي دا دی تر قیامته پورې ژوندی ساتي. داسې خبرې کړي دي چې هغه په هیڅ قیمت هم نه مړه کېږي. او بل د تعلیم د روزنې په اړه باندې چې دی اوله اداره جوړي دا هم دی په دغه ژوندی ساتي چې د یورپي دنیا د مغربي دنیا چې کوم حیثیت دی هغه له دغې ادارې څخه دی. او دې ته د 400 کاله مخکې جوړه سوې اوله یونیورسټۍ ویل کېږي. غرض دا دی چې د ده مړینه چې دا ویل کېږي چې په 347 قبل مسیح یعنی چې عیسی علیه السلام دنیا ته نه وي راغلی تر هغه 348 یا 48 کاله مخکې افلاطون مړه سوی و. غرض مې دا دی چې افلاطون په فلسفه کې په مابعدو طبیعت کې په ایډیاز کې په شعور کې چې کوم فکرونه له موږ سره شریک کړي دي کومې څېړنې وړاندې کړي دي دا دی ژوندی ساتي. نو باید چې پښتانه لوستونکي خپل څېړنه یا خپلې څېړنې روانې وساتي او خپل علمي صلاحیتونه دومره رالوړ کړي لکه دغه سړی چې دی دا به په هیڅ کله هم نه مري. د فکر به نه ختمیږي. ویل کېږي چې د په کوچنیوالي باندې چې کوم شوق درلودی یا د پهلوانۍ شوق یې درلودی په پهلواني کې هم ډېر مشهور و ډېر زورور و. نو دارنګه بیا د ده هغه حیثیتونه چې وه د شاعري هغه ګرد لاړو دی بلې خواته واوښتی. نن په ټول ادب کې چې دی ژوندی دی په ټولو ادبیاتو کې چې ژوندی دی هغه وجه دا ده چې د ژورې څېړنې کړي دي ژور فکرونه یې راسره شریک کړي دي. کوشش کوو چې د دغه دور دا غټ خلګر در سره شریک کړم د ده استاد هم در سره شریک کړم او د ده شاګردان هم در سره شریک کړم. د دې ادارې په اړه باندې به جلا درته وغږېږم چې په دې اداره کې د ریاضي په ایسته کومې څېړنې کېدلې.